ملګرو دماغ د دنیا د ټولو نه پاورفل کمپیوټر منل کیږي. زموږ په جسم کې تقریبا 1350 ګرامه په دې سوپر کمپیوټر کې تقریبا 86 ارب نیورونز موندل کیږي او د دې په ذریعہ د معلوماتو تبادله چې په کم رفتار کیږي هغه د سترګې د رپ نه هم تیزي. کمنګ د یو اس د ساينټیسټ ومنو نو تاسو دماغ صرف په یو کال کې 4.7 میلیون بوکس یادول شي. سوچ وکړئ که په یو سال کې تاسو دومره کتابونه یادول شئ نو په پوره ژوندۍ کې به تاسو څومره انفارمیشن حاصلول شئ. د دې ټولو خبرونه خو به تاسو ته دا اندازه لګېدلی چې زموږ دماغ څومره پاورفل دی او تاسو چې څه هم غواړئ هغه حاصلول شئ که تاسو د خپلو دماغو د طاقت صحیح استعمال وکړو نو الو. ملګرو د ډیرو خلکو په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې آیا موږ د خپلو دماغو د طاقت 100% استعمال کولی شو که نه. په دې ویډیو کې به زه ستاسو دا ډاوټ هم کلیر کوم. د دې نه علاوه به زه ستاسو سره ساينټیفیکلی پروون داسې ټیپس شیر کوم د کوم استعمال چې تاسو وکړئ نو ستاسو د دماغو طاقت به د ساده پورې سیوا شي. نو که تاسو دا غواړئ چې ستاسو دماغ هم تیز شوي نو دا ویډیو د اخره پورې خامخا وګورئ. د ټول ناول موږ دا ډاوټ کلیر کوو چې آیا انسان خپل دماغ 100% استعمالولی شي که نه. ګریډ سایکالوجسټ او فلسفر ویلیام جیمز په 1908 کې په خپل کتاب د انرژیز اف مین کې ویلي وو چې انسان خپل دماغ صرف 10% استعمالولی شي. خو په اوسني دور کې دا خبره بالکل غلطه ده. د جان هپکins میډیکل یونیورسيټي نیورو ساينټیسټ بیری ګورډن دا خبره په خپل انټرویو کې کړې و چې موږ خپل دماغ 10 یا 5% نه بلکې 100% استعمالولی شو. د دې سره هغه دا هم ویلي که موږ خپل دماغ صرف 10% استعمال کړو نو بیا به د دماغو په نورو حصو په لګېدو والا زخمونو زموږ باندې څه اثر نه و. خو څنګه چې موږ ته پته ده چې د دماغو لږه غونته هم حصه زخمي شي نو انسان کوما ته تللی شي او تر دې پورې هغه مړ کېدی هم شي. نو دغه شان انفارمیشن او ساينټیسټو دا خبره پروو کړې ده چې انسان خپل دماغ 100% استعمالولی شي. اوس په ستاسو په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي که چېرې موږ خپل دماغ 100% استعمالوو نو ولې هر انسان البرټ آینسټاین نه جوړیږي. ملګرو د هر انسان سره د آینسټاین په شان دماغ دی خو آینسټاین به هغه کس جوړیږي څوک چې د خپل ایفرټس او د کوششونو صحیح استعمال کوي خپل 100% ورکوي. د دماغو خوار یو تن پوره استعمال کوي خو په پوره جی جان سره خپل 100% نه ورکوي نو ځکه خو د هغه دماغ نه تیزیږي. تاسو چې څومره زیات زور په خپلو دماغو اچوئ څومره زیات سوچ کوئ دومره به ستاسو دماغ استعمالیږي او ستاسو د دماغو پاور به سیوا کیږي. ملګرو د دې نه علاوه به موږ تاسو ته ساينټیفیکلی پروون 3 داسې طریقې ښایو د کوم استعمال چې تاسو شروع کړئ نو ستاسو د دماغو طاقت به سیوا شي. نمبر 3 do every work of daily life in different ways. ملګرو تاسو خو اوریدلی که موږ چرته په خلاص باندې کار کوو لکه موږ چې لیکل کوو یا خوراک خورو یا برش کوو نو زموږ د دماغو لیفټ هیمسفیر اکټیو کیږي او که په ګس لاس باندې سکار کوو نو زموږ د دماغو رائټ سایډ والا حصه اکټیویټ کیږي. زموږ په ملک کې د 80% نه زیات خلک د ډیرو کارونو لپاره د رائټ هینډ استعمال کوي. نو تاسو صرف دومره وکړئ که تاسو چېرته لفټي یئ نو تاسو له رائټ هینډ استعمالول پکار دي. تاسو که ډیلی برش په خلاص باندې کوئ نو پر روان پیر باندې تاسو هغه په ګس لاس وکئ. په داسې کولو سره به ستاسو د دماغو په دویمه حصه باندې زور پریوځي او ستاسو په دماغو کې به نوي نیورونز پیدا کیږي. نمبر 2 ایکسرسایز ریګولرلی. ملګرو د روزانه ایکسرسایز د وجې نه ستاسو په دماغو کې بلډ فلو په ښه طریقه سره کیږي او په صحیح مقدار کې اکسیجن هم ستاسو جسم ته رسي. اوورال ستاسو ټول جسم هیلدي اوسیږي. نو د دې لپاره که تاسو خپل آی کیو سیوا کول غواړئ صحتمند اوسېدل غواړئ نو روزانه ایکسرسایز کول شروع کړئ. نمبر 1 ریډ بک ایوری ډے. ملګرو په هر کامیاب انسان کې به د کتاب لوستو عادت خامخا وي هغه کوي ایلن مسک یا بیل ګیټس. د کتابونو لوستو نه صرف ستاسو په علم کې اضافه کیږي بلکې ستاسو دماغي طاقت هم سیوا کیږي. نو د دې لپاره روزانه کتابونه خامخا لولئ ستاسو د دماغو طاقت به ان شاء الله امپروو شي. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښ شي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو حاصلولو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.